پرایویټ سکول کې وي د ګرمۍ د چټیانې ختم شوې نو چې څنګه د ګرمۍ چټیانې ختم شوې نو په هغې کې وي استاد چې څنګه کلاس روم ته راغی نو په کلاس کې هلکانو ته او هغې کې چونکې ماشومان چې څومره وو هغې ته وایي چې تاج محل چې دی نو دا په کوم ځای کې دی نو ډېرو سټوډنټانو ورته لاس اوچت کړه سټوډنټانو ورته وایي چې جي دا خو په اګره کې دی په انډیا کې دی هغه استاد ورته وایي نه دا راته چا ویلي دي چې وایي تاج محل چې دی نو دا خو په سرګوده کې دی نو ټول سټوډنټان حیران شو چې تر اوسه پورې خو مونږ په کتابونو کې ویلي دي استادانو هم راته ویلي چې دا په اګره کې دی تاج محل او اوس استاد یې مونږ ته وایي چې دا په سرګوده کې دی چې ټول کور ته لاړم نو په کور کې هر سړی چې دی نو هغه مور ته یې ووایي او پلار ته یې ووایي یاره دا تاج محل په کوم ځای کې دی هغې ورته وایي بچي دا خو په اګره کې دی بس هغې ورته وایي مونږ ته خو استاد وایي چې دا په سرګوده کې دی بس ټول غوسه شوي دي په سبا باندې چې ګوري بس ټول د هغې هغه پلاران چې څومره وو ټول سکول ته راغله چې کله سکول ته راغله نو وایي چې ګوره دا استاد چې دی د سکول هغه زمونږ بچو ته غلط سبق ښوولی دی وایي څه سبق یې ورته ښوولی دی وایي چې تاج محل چې دی زمونږ وړو ته ویلي چې دا په سرګوده کې دی او دا خو په اګره کې دی وایي ښه تاسو یو ځای ته ټول راټول کړو وایي تاسو راجمع شئ چې ټول یې څنګه راجمع کړه هغه استاد یې ولا راوغوښته چې کله ولا هغه استاد راغی نو هغه استاد ته وایي چې ګوره سر جي تا دې وړو ته داسې ویلي دي چې دا تاج محل چې دی دا په سرګوده کې دی ولې تا ته پته نشته چې تاج محل چې دی دا په اګره کې دی نو زموږ وړو ته غلط سبقونه ته ښیي هغه ورته وایي داسې کار دی چې ستاسو د ګرمۍ چوټیانې د ماشومانو تېرې شوي دي او تاسو د جون جولای چې کوم پیسونه دي هغه تاسو ته پاتې دي تاسو ټولو چې تر څو پورې تاسو د جون جولای دا پیسونه نه جمع کړئ تر هغې پورې به تاج محل چې دی هغه په سرګوده کې که تاسو ورسوئ وایي دا په سرګوده کې د اګرې ته نشي تللی کله چې تاسو پیسونه جمع کړه دا په خپله اګرې ته لاړ شي نو کله ناکله دا پرایویټ سکولونو والا همداسې حربې استعمالوي نو حربه چې استعمال کې نو په دې سره هغې هغه خپل پیسونه راوباسي نو د هغې یو قسم حربې استعمالوي